خو دا راته ووایي چې دا کامل پیر به مونږ پیژنو څنګه؟ یو خبره ده کنه نه د ګډا خو مختلف شکلونه یې کنه. تاسو که وګورئ تاسو به تاریان چې دا نو دا اصل کې پیران نه دي. یو خو ګوره د ډمانو په شان ګډېږي، لاسونه اوچتې څه کوي کنه، دغه شان دي ګډېږي، هغه جعلي پیران دي. ستاسو خپله طریقه چې کومه ده کنه، طریقت کې کومه لار تاسو اختیار کړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا راته ووایي جي چې ستاسو نوم څه دی؟ تاسو د کوم ځای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ صاحب زما نوم هم محمد دی جی. د دې تغبې پړله بس تعلق لرم. دلته اوس په قندهارو کې په موجوده تاسو په قندهارو کې اوسئ؟ ښه جي ښه. او کار څه کوئ؟ زه خو د مهني چې کوم دی الکټریشن یم. ښه جي. الکټریشن کار. او دا راته ووایي چې د طریقت سره د کله راسې تړلي شوي یې؟ د طریقت سره خو تقریبا 11-12 سال مې تقریبا وشو. ښه جي. لکه 11-12 کاله وشو چې تاسو د طریقت سره تړلي شوي، تاسو طریقت ته راغلي یې. لاسنیوه مو له چا نه کړې ده؟ لاسنیوه زموږ صاحب دی پېښور کې، مولانا طاولا صاحب دی، او هلته مسجد اقصی فیصل کلونی کې امام هم دی، هغې نه بیعت کړی دی. هغې نه دې بیعت کړی دی. ښه جي. د تصوف باره کې، د طریقت باره کې زه به ستاسو نه یو 2-3 پوښتنې کوم، تاسو به ماته د هغې جواب راکړئ د دې دپاره چې زمونږ د کم ګران کتونکي چې دي که نه، نو چې دوی لږ غوندې خبر شي چې او طریقت څه شی دی، تصوف څه شی دی، آیا دې ته دا کم کسان چې په دې کې دي که نه، په طریقت کې دي، نو د دې ژوند څنګه تیریږي؟ نو په دې کله بس لنډ خو تاسو به ماته ډېر لنډ جوابونه راکوئ، اوږده نه. د لومبې تپوس تاسو نه زه دا کومه چې د تصوف یا طریقت دا څه شی دی؟ شیخ صاحب تصوف خو زه زیات علم نه لرم، عامي بني آدم یم، خو ستاسو خبره چې په شارټکټ کې به ته ووایم جی چې تصوف دغه شان څیز دی چې دا ټول اولیاء کرام چې څنګه تیر شوي د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب نه واته اوس پورې څومره اولیاء کرام دي تیر شوي دي او موجود دي. دی چې دا کوم معاملات کوي، کم ذکر اسکار کوي، وظایف کوي، او داسې روحاني غوندې عمل وي، داسې مجالس وري، او دا کم کار چې کیږي او دا کم د الله څخه خلک جوړوي، لکه د تصوف دا کار مخکې دغه چې لکه د تبلیغ نه مخکې دغه تصوف او د بیعت لار به اختیار وه. دی چې دا کم عمل کوي دغه د تصوف ویل کېږي. خلکو ته رابلل، نیکۍ ته رابلل، د بدو نه منې کول، خلکو ته ښه ویل او د بدو نه منې کول، دغه دا تصوف دی. بس دا یو پیر صاحب بیعت یې کړی، د هغې څخه خلک ناست وي، د هغې خبرې اوري، د هغې په محفلو کې کینی، او دا کم عمل چې روان دی ته تصوف وایي. د تصوف ته او د طریقت ته بنده ولې راشي؟ دا ولې پکار دی؟ آیا یو سړی په شریعت باندې چلیږي نو هغه ته د طریقت ضرورت څه دی؟ ولې دې ته راشي؟ صاحب ښه سوال هم کو. اصل کې خبره داسې ده جی، موږ په ژوند کې موږ سره خپل اولاد وي، د ډاکټر سره دې لپاره کینو چې ډاکټري کورس زده کړي، هغه دکانداري زده کړي، روزګار زده کړي. بچي د مکینک سره کینو چې دې ته پته ولګي د ګاډۍ څنګه جوړېږي، سبا به د پیسې ګټ ذریعه جوړېږي. دغه څنګه چې کوم دی د الله عز وجل دین چې نبي صلی الله علیه وسلم نه رالیږلی دی، په هغې د صحیح چلېدو سره په صحیح طریقو طریقه څنګه ده، دا په تصوف کې د بزرګانو اولیاء کرام چې کوم دی خلکو ته ښه طریقه، لکه ګوره ذکر اسکار ټول خلک کوي، قل هو الحمد ټول وایي، سورت فاتحه ټول وایي، خو که ته یو بزرګ له راشي او دغه ته مخامخ کله کښېني، نو هغې بزرګانو ته الله دا قوت ورکړی چې هغه بنده ته کله وګوري چې د کې بنده کې د څه شي کمی دی، هغه ته یې بچې دا ذکر کوه، دا وظیفه کوه، بس الله به دې کار برابر کړي. نو په دې وجه باندې هر ذکر اسکار او د مونځ او دس طریقې په دین کې چې کومې خبرې لکه مخکې دا طریقې چلېدلې، د تصوف دا خواندان مناستو او د خلک په راتلل او دغه شان د فیض به ترې حاصلو، په هغې باندې مې غونډه زندګي تېروله. دا څومره اولیاء کرام چې تېر شوي دي همدغه اولیاء کرام دي، دا د دې مخکې استادانو او د شاګردان دي، د باقي چې کوم مریدان دي دا د هغې شاګردان دي. په دې طریقه دا سیسټم روان دی، خلک ته دین زده کوي، اسلام طریقې ته زده کوي، د نبي صلی الله علیه وسلم مینه محبت څنګه دی، د هغه درود شریف څنګه طریقې څه وایو، لکه هر شي طریقه ښیي. ستاسو دا مطلب دی چې د یو کامل پیر په وجه باندې بنده چې دی نو هغه دغه ښه حد ته رسېدی شي. خو دا راته ووایي چې دا کامل پیر به مونږ پیژنو څنګه؟ فرض کې یو سړی دی هغه تصوف ته راتلل، طریقت ته راتلل غواړي، د لاسنیوه کول غواړي، دی به څه پیژني چې کامل پیر کم یو دی چې هغه نه زه هسې خو کیدی شي داسې جعلي پیران هم پکې وي؟ او جعلي پیران خو بېشکه چې وي. یاره جي وایي چې کله د بیعت خاوند ته یو پیر صاحب ته یو بنده وګوري که نه او الله ورته رایاد شي،
چې دا بنده دی کنه او څنګه د الله په حکم د نبی سم په سنت ولاړ بنده دی په شر برابر دی او ته وګورې کدا پیر یو کني خه بندي کنه سړی وير چې بدی سړی ته مې قتلې هغه بس تا په لکه یو لار او کې جبشان ته د پدې جرداس دې سړی کې چل خامخاري بنده ځان ته سم راکاږي دا به عام خلکو کې نه وي دا چل لکه مطلب دا رستاسو چې د ځنې خبرې د حال سره تعلق لري د قال سره نه لري نه جنا ها بس دې بنده دې څنګه سړی وګوري کنه لمون څنګه سیب ته مخامخ کینو بس زمونږ دا اړه نه دی دا اړه ول ورغاړو زی د مینې غږی کنه دا اړه مو تر غاړو زی نو کله کله زری سي زمانو محمد دی هغه صاحب ما تر دې محمد پونو وجبانه د سلګ غوندې راغی چې کله ورشم غاړې ول ورکما ام چې بیا راځم سیب یو بل غاړې ماته محمد تعالی خو موس غاړې درکړه په مې رجی زما زړه کلاری غاړې بیا لکه دا د مینې خبرې بس دا د مینې خبرې د دې متعلق تاسو وایي چې په پیرانو په څوک خبرې کوي رجی یو خبر ودی بارک وکم دوه منګریو بوډاګانو جی هغه یو بس دا فیصله وکړه چې به ته کله مړ شوې زبتا سه قلم او کاغذ کېدم ما زه د قبر حالات حال براته وي او کته مړ شوې نو زبتا سره کېدم ته ما سره کېدی په دې ځن کې یو مرګري او پات شو هغه سره قلم او کاغذ کې خو جی چې هغه ځکه کې خو بس راتلو بو ته راک څنګه چلې او څنګه چلې بس هفته بعد و د کاغذ په سینه پروت په قبر ورته دې سکار دي چې دا سکلو خبره د قبر د پاسه د قبر د پاسه دا حادثه خبره ده چې دا د سنج ته تم دا څنګه هله دا چې کله پتا باندې راشي او ته کله ویني چې دا څنګه چې دا څه خبره ده پیر طریقت چالي دل نه دی سوکو ته وردن نشي ویني دي و جالي پیران دي اوس په یابروز په ویډیو کته پیر غډيږي ساله کته دا غډا پیر دي غډا شیز دي نه نو یو کار دی کنه تاسو خبره کوي په نیمه کې در باندې رالم خفه نشي بخنه غواړم خو کچري فرض کا دغه وخت دغه د چشتیه سره د تعلق وی او د په وجد کې راغلی وی په وجد کې راغلی وی نو بیا صاحب وجد منما خو زمون صاحب دغه وجد کې راځي خو غډیږي نه یو خبره ده کنه منما د غډا خو مختلف شکلونه یې کنه تاسو کې وګورئ تاسو وتاریان چې دا نو دا سر کې پیران نه یو خو ګوره د ډمانو په شان غډیږي لاسونه او چته شي کوي کنه دغه شان دي غډیږي جالي پیران دي نو دغه جالي پیران زیاتې دي نو دغه خو د پیر بنو منس یو قلم دی دا خبره هغه به بیا سره پیر د شکل جوړ کړي نور به پیر نه ما ته وی کنه چې عجیب عجیب چون کې پیسې پښیندیو غاڼه وته لګي عجیب عجیب چولني صاحب دا بار نه دی پیسې ور کړی کی پرون می د کس خبره ورچ اصل شیز او شرموي اصل حقیقت ته جی حقیقت کلمه شیخ صاحب ځان سره بوزما زما پیسې په ځکه کینه راتلون کې د توار له پروګرام نه ما سره کینه وجد څنګه تاسو دا غزه غمینه محبت ویني دا غیر دراکون کی خبره به تاسو واوري دا غزه غمینه محبت ته باندې به سس په کې تاسو بل دا راته وای چې دا تصوف د طریقت دا ټولې طریقې سودی او کمی دي هر سبا یو چې کم دینه چشتیه وېسیه ده چشتیه صابریه ده جی قادره مبارکه ده الون سلور سلسله دي کنه دا سلور سلسله دي دا سلور بیلی ولیدي یرجی دا خو چې کم دی د بیلو بزرګانو سلسله ده د خلکو سره ولکه مچ چې د سلور واړو منزل چې کم دی یو دی منزل یو دی جی دا د ارچا سره بیل سلسله ده یو په یو کې کامیاب شوی دی بل په بل کې کامیاب شوی دی بل په بل کې کامیاب شوی دی نه نو د ځنې کسانی د دې سره دوه لاري سلور وسره جی زماره سبت سلور سلسله دي او د ځنې کسانو سره یو کنه بالکل جی وای وسره پس هغه بغي باندې مهنت کوي هر اختیار دی چې څوک دوه اختیار نه نه جی د سینې اختیار جی دا به دی خاون لذي د چشتي مبارک د دې بل بزرګ دی لکه چې کبن شیخ عبد القادر جیلانی صاحب د خو د اولیاء دي هغه څو ټول سلسله بلکې شته وی وسره وی تاسو خپل طریقه چې کومه ده کنه طریقت کې کوم لار تاسو اختیار کړی ده چشتیا وېسیه ده چشتیا وېسیه ده یو چشتیا صاحب ده د دې بانی څوک دی یره زمونږ چې کم دی د حضرت خواجه غریب نواز مدین چشتی اجمیری انډیا کې دی بیګا چې مونږه په کوم ورس کې برخه خسته و جی نو دا اوماغه تاسو یادوي دا خبره صحیح ده بس دا یو اخیری ته پوسټ نه دا کوم پیر صاحب چې په دې دا پیر صاحب راته مو وایي ډېر کمزور یم ما وکړ دا رې خبره چې دا پیران صاحب دا خو ډېر لوی استي جی صحیح شو جی بخنه غواړم دا اخیری ته پوسټ نه دا کوم چې دا ځنې طریقت ولا کسان کم چې ځان صوفیان غني هغه اکثر د جمع منز لنزي جمعات منز لنزي او بس خو په مخامخ ځنې کسان په مخامخ ویو ځنې به درته بل چا په ذریعه وي چې زه جمع منز لنظم نو آیا د جمع منز لولې نزي یره جی بس دا خو دې کې ډېرې خبرې دي اوس یو سړی د خپل طرف نه ځي وجه وایي بس زه خو دا وجه پېښ کوم چې تاسو ته په شیطان خو
زموږ دشمن دی ټیک ته او کله چې سړی په تصوف کې شي دی د مخکې تلو کوشش کوي د الله معافي کوي په ذکر اسکار په ځای په دې مخکې رواني نو شیطان به ډیر کوشش کوي چې دې پاتې شي د مانځنه او اصل کې ګټه او مضبوطیا او طاقت او روحانیت په مونږ او داس کې یو ورځ مونږ په یو ځای کې کار کوو الته زمونږ سره ډیر تنانو یو تن داسې و چې د ماسخوتن د مونځ وخت شو مونږ ټول پاسې د جومات ته لاړو او هغه نه تلو نو ما بل ملګري نه تپوس کوم ورته لکه دا پلانې خو رانغی نو ما ته وایي چې دې په طریقت کې دی او دې دغه ته نه ځي جمع مونځ له نه ځي ما چې بیا کله وروستو معلومات وکړه نو وایي چې یاره په داسې کسانو پسې زمونږ مونځ نه کېږي نه جي نه دا خاص فالتو خبره ده زمونږ د خپل مسله ده ما ته په خپله جومات زمان لږ لرې د امیر صاحب ګوالې دي اخوانې ماله کې دي دا شهباز ګوالې که زه 15 وخته مونځ کوم مونځ په ټایم کوم خو تله د ډېر زیات ګرانې د خپل تکلیف ما د پټو مسله ده د اوس نه د پټو مسله ده مونځ هم کور کې په ناسته کومه نور د جمعې مونځ دی د جمعې مونځ خو کته ته پته د هفتې مونځ او دا خو د اختر په شان د مونځ زه خامخا ځان رسومه خو لکه ما د تکلیف ته زر دی و جنزم شر دا نه دی په کار او په دې پسې نه کېږي ولې پسې نه کېږي زموږ صاحب خو موږ د چته وینو چې د جمعې مونځ چې مه کوئ یا په دې امیانو پسې نه کېږي هغې الحمدلله په شرع باندې درست دی په شریعت برابر دی اهل سنت الجماعت دا زمونږ یو ملګری دی صوفي یوسف خان ملنګ صاحب د دې تخبیر دی د کامران کلی دی نو هغه ابل ورځ غم خبره کوله چې د تصوف او د طریقت چې دی دا د شریعت نه بغیر د زنديقي دی وای بالکل جی هغه دا خبره کوي کنه نو مطلب دا چې لکه یو سړی طریقت اختیاري نو په کار دی چې دی په شریعت باندې هم محکم وسی کنه نو او د طریقت لکه تاسو دا مطلب دی چې د طریقت فائدہ دا چې د سره تزکیه نفس کیږي د دې سره باطینی صفای د انسان راځي نو و دا پیغام د ګرانو کتونکو ته تاسو ته خسته خبرې او تاسو د پیغام د ګرانو کتونکو ته ورسید او امید دی چې ډیر کسان چې دین هغه دې طرف ته متوجي شي او تاسو ډیر زیاته مننه ډیر مهرباني ډیر مننه